مسلمانان ولې وروسته پاتې شول؟ آیا په نړۍ کې مسلمانان له پیله همداسې د ځواب په حالت کې ول که نه د وخت په تېرېدو سره ضعیفه شول؟ دا پوښتنې به کېدای شي له ډېرو سره وي او ځوابونه یې هم کېدای شي د دوی د ذهنونو په پرتله مختلف وي. خو که ژور فکر وکړو نو یو څو لوی سببونه او لاملونه شته چې ځینې غلط فکرونه یې زموږ په ذهنونو کې ځای پر ځای کړي دي او موږ ته یې نه جبرانېدونکي تاوانونه اړولي دي. راځئ دا فکرونه لږ وڅېړو او پوه شو چې مسلمانانو ته یې څومره ستر تاوانونه رسولي دي. ستړي مه شئ. د فکر یون چینل درنو لیدونکو الله عز وجل دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست او د صحت جامې به مو په تن وي او د رجب مبارکه میاشت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. دا ویډیو په اصل کې زموږ د تیرې ویډیو د دوهمې برخې په شکل باندې ده. که چیرې تاسو اول هغه ویډیو وګورئ او بیا دا ویډیو وګورئ نو ستاسو په معلوماتو کې به ډېر زیادت راسي او زموږ ټولې ویډیوګانې به کېدای شي داسې د زنځیر د حلقې په شکل باندې وي. نو د دې لپاره چې تاسو پوره ګټه ځینې واخلئ زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د بیل نښان هم ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې د مخه در ورسېږي او تاسو د دغه زرینو معلوماتو څخه برخمن شئ. راځئ د هغو پوښتنو او د هغو لاملونو او تاوانونو لږ څېړنه وکړو کوم چې مسلمانان د ضعف حالت ته راوستلي دي. هلته ډېر داسې لاملونه شته چې د مسلمانانو د ضعف په حالت کې ونډه لري خو یو څو مهم لاملونه یې نن په دې ویډیو کې موږ ستاسو سره شریکوو. اول د دین او دنیا بېلتون، یعنی دین د دنیا څخه جلاوالی. د مسلمانانو په لومړیو پیړیو کې د اسلام په اول وختونو کې دین او دنیا دواړه سره یو ځای ول. مثلا که چیرې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو په جماعت کې امامت کوي نو همدا رقم د مسلمانانو قاضي هم رسول الله صلی الله علیه وسلم و، د مسلمانانو باچا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم و. که چیرې نبی علیه الصلاه والسلام مسلمانانو ته درس ورکوي د هغوی استاد و، همدا رقم رسول الله صلی الله علیه وسلم په واده کې هم د دوی مشري کوله، د دوی د واده چارې، د دوی د ژوند نورې چارې دا ټول نبی صلی الله علیه وسلم په خپل لاس کې لرلې او دی د مسلمانانو زعیم او مشر و. یوازې دا نه چې هغه د دوی د لمانځه امام و بلکې په ټولو اړخونو او په ټولو ابعادو کې نبی صلی الله علیه وسلم د دوی مشر و او د دوی رجوع هغه ته ول. نو یو له هغو فکرونو او د هغو تاوانونو څخه چې مسلمانانو ته اوښتی دی هغه دا دی چې د دوی داسې فکر جوړ شوی دی چې دا د اسلام دین دا یوازې د عبادت دین دی او د ژوند نور اړخونه ورسره هیڅ اړیکه نه لري. مثلا دا په ژوند او په سیاست کې هیڅ برخه نه لري. کېدای شي دا فکر او دا خبره تاسې ډېر ځایونه نور هم اورېدلي چې هغه مثلا د کفارو دا فکر راویستلی دی چې هغوی وایي چې د مسلمانانو د فکر سره هیڅ کار نشته او مسلمانان هیڅ سیاست کې دوی ونډه نه لري. دا د دین او دنیا بېلتون اصل کې یو ډېر غټ انقلاب په نتیجه کې رامنځته چې هغه د فرانسې انقلاب دی او بیا د دې د فرانسې انقلاب مسلمانانو ته ډېر سخت تاوانونه ورسول او مثلا مسلمانان یې په فکري لحاظ باندې ډېر تاواني کړل چې هغه بیا الحاد یې په منځ کې راوړي او د هغه بیا خپلې ډېرې برخې دي نېشنلیزم، ډیموکراسي، جمهوریت چې دی نن همدا رقم لیبرالیزم، ازادي او د ښځو حقوق، همدا رقم ډېر نور فکرونه ول چې هغه مسلمانانو ته دوی د غرب څخه راوارد کړل او د اسلام دین دا یوازې تر عبادت پورې خاص کوي او د ژوند د نورو چارو څخه یې رامحدود کوي. نو که تاسو غواړئ چې د هغې ټول اړخونه وڅېړو او پر هغې باندې مفصل بحث وکړو خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ او د دا خوندورو معلوماتو لپاره ویډیو تر پایه راسره وګورئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ او خپل نظر هم په کمنټ کې هم راسره شریک کړئ. دا هغه لومړی تاوان و چې مسلمانان د ضعف حالت ته راوستلي دي. دوهم هغه ستر غټ تاوان چې هغه مسلمانان یې ډېر تاواني کړي دي هغه د جهاد پرېښودل دي. د اسلام په اوله کې مسلمانان چې وه هغه د کفر په مقابل کې د دوی جهاد جاري و، همیشه د دوی جهاد نه درېدی ځکه د دوی د کفارو سره بس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې و هغه به کفري ملکونو ته به لیک ورولېږئ چې تاسو اسلام ته را داخل شئ، یا اسلام ومنئ یا که اسلام نه منئ یا جزیه قبوله کړئ، که جزیه نه قبلوئ نو بیا به تاسو جنګ ته تیار شئ. ځکه چې دا د الله جل جلاله دین و چې باید په مځکه باندې نافذ شوی وای او باید خلکو ته رسېدلی وای، باید خلکو په هغه باندې عمل کړی وای. نو د مسلمانانو د نن تر ټولو یو بل ستر تاوان هغه د جهاد پرېښودل دي. که غواړئ چې دا موضوع هم وڅېړو نو په دې باره کې هم خپل نظرونه راسره شریک کړئ ځکه دا هم خپله یو پراخه موضوع ده چې څه رقم مسلمانان د جهاد څخه لرې شول، څه رقم دوی جهاد پرېښوی، ولې پرېښوی، دا څه لاملونه ول، خپل نظرونه په دې باره کې هم راسره شریک کړئ. او دریم هغه ستر لامل او تاوان چې هغه مسلمانانو ته واوښتی هغه د دوی قومي او مذهبي تعصب و. ځکه د اسلام په اول کې مسلمانان ټول وروڼه ول، د اسلامي ملکونه دا ټوله یو هېواد و. د طارق بن زیاد رحمه الله تعالی د تنګي څخه بیا د افغانستان تر ختیځو ولایتو پورې تر شمالي ولایتو پورې دا ټوله د مسلمانانو یو هېواد و. 58 د اسلامي ملکونه ټوله د یو امیر المؤمنین تر امر لاندې ول. که به چیرې د اسلامي ممالکو پر یوه کونج باندې هم چیرې کفري
ځواکونو یا مثلا کفارو هغه یا بې عزتي ورته کوله یا بې شخړه ورسره کوله، ټول مسلمانان د هغوی د جهاد لپاره راوتل او هغه خپل ستونزه د کفارو سره هروله. خو نن تاسو وینئ مثلا غزه داسې څه رقم حالت کې ده او نور په سودان کې پر مسلمانانو باندې څومره ظلمونه کېږي، په کشمیر کې همدا رقم، مخکې په افغانستان کې دا نور اسلامي ملکونه ټوله د دې پر ځای چې د دوی سره ودرېږي د کفارو سره مرستې کوي، چې دې نظریې ته بیا په اصل کې نشنلیزم ویل کېږي. او که غواړئ چې دا هم وڅېړو نو خپل نظرونه په کمنټ کې راسره شریک کړئ. او څلورم تاوان چې مسلمانان ته رسېدلی دی هغه د علم او ټکنالوژۍ ارزښت ته پام نه کول دي. د اسلام په اولو کې مسلمانان د علم باچاهانو، مسلمانان څخه علمي پرمختګونه کېدل. د هارون رشید په وخت کې په بغداد کې بیت الحکمت و او هغوی چې څومره علم ته وده ورکړله، ساینس، ستورپوهنې، همدا رقم ریاضۍ کې، دا به تاسو چې دا بیا بېل لوی بحث دی، لویه موضوع ده، پر هغې باندې هم ډېرې ویډیوګانې جوړېږي چې هغه د مسلمانانو د علومو څخه غرب له استفاده وکړله او هغوی یې پرمختګ ته وهڅول. خو موږ او تاسو بدبختانه نن پرېښي دي. نن او تاسو که موږ وګورو چې مثلا د اسلام دین په کوم ځای کې تدریسېږي، هغه مدرسه ده. مدرسه کې یوازې بس د قرآن دی، حدیث دی او د هغه اسلامي علوم دی، بیان دی، بدیع دی. هلته جغرافیه نه درسېږي، هلته ریاضي نه درسېږي، هلته دغه نور چې کوم علوم دي د ساینس مطابق چې کوم علوم دي، کیمسټري او داسې د نور علوم، دا هلته نه لوستل کېږي. دا باید ټوله په مدرسه کې د اسلام په اولو کې همداسې ول. په یوې مدرسې کې به دا ټوله شیان لوستل کېدل، دا رقم پوځي تمرینات هم هلته دوی ته ورکول کېدل. خو نن دا ټوله پاته سوي دي. دا ټوله د دې وجې د مسلمانانو خپل فکري او علمي هغه ارزښت ته دوی پام نه دی اړولی. د پایلې په توګه که ووایو، مسلمانان چې کله خپل دین ته پوره ور ونه ګرځي، په خپل دین پوره عملي نه کړي، نو دوی به همداسې د ځواب په حالت کې وي. که تاسو غواړئ چې دغه مخکیني کمې موضوعګانې مو زیاتې کړي لکه دیموکراسي، نشنلیزم، جمهوریت، الحاد، دا وڅېړو، نو په کمنټ کې خپل نظر سره شریک کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره شریک کړئ، لایک کمنټ وکړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وختونه. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.